Hello, good morning, my dear students. How are you today? This is your English instructor, Hilal Ahmed Mehris. And today we are going to talk about Unit 1 assessment. سلام ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو بیا هم زه ستاسې د انګلیسي د ژبې ښوونکی هلال احمد یم. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس دی صفحه شپږم Unit 1 Unit 1 assessment د لومړي یونت یا د لومړي څپرکي assessment یا ارزیابي. What did we talk about in this unit? موږ په دغه یونت کې په څه باندې وغږېدلو؟ What did we explain? موږ څه شی تشریح کړل؟ What did we learn? موږ څه شی زده کړي دي په دې یونت کې؟ ګرانو زده کوونکو نن درس د لومړي یونت ریویژن تکرار ټیسټ او اسسمنت دی. راځئ ګرانو زده کوونکو خپل کتابونه خلاص کړئ. اوومه صفحه دی یونت 1 assessment دی یعنی ټیسټ دی. The first thing in this page is spelling. لومړی عنوان په دغه صفحې کې spelling دی. Spelling is very important as I told you before. Spelling ډیر زیات مهم او اړین دی لکه څرنګه چې ما تاسو ته په تیرو لوستونو کې ویلي وو. And we talked about and also I told you and I taught you spelling of numbers, spelling of names in vocabulary page 3. ما تاسو ته په درېیمې صفحې کې د نومونو سپلنګ هم ویلی وو او همدارنګه د شمیر د اعدادو لیکل. نو اوس راځئ ګورو چې آیا تاسې هغه ټول اعداد لیکل زده کړي دي او آیا تاسې د هغو ټولو نومونو لیکل زده کړي دي او که نه. ګرانو زده کوونکو راځئ پیل کوو په سپلنګ باندې. Write the numbers 1 to 26. په خپلو کتابچو کې له یوه څخه تر شپږ پورې اعداد ولیکئ. From 1 to 26 له یوه څخه تر شپږ پورې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26. ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته د اعدادو د لیکلو طریقه درښودلې وه چې اول له یوه څخه تر لسو پورې، بیا له لسو نه تر شلو پورې، بیا دېرش، څلوېښت، پنځوس، شپېته، اویا، اتیا، نوي، بیا سل، بیا زر. ګرانو زده کوونکو تاسو په خپلو کتابچو کې له یوه څخه تر شپږ پورې اوس اعداد ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده دی. سمه ده؟ ګرانو زده کوونکو له دې نه وروسته listen to your teacher say the vocabulary words and write the words correctly. اوس ما ته غوږ شئ، خپل ښوونکي ته غوږ شئ، کلمې ولولئ او په سم شکل یې ولیکئ. زه تاسو ته کلمې وایم، تاسو یې په خپلو کتابونو کې ولیکئ، په خپلو کتابچو کې. آماده یئ؟ راځئ شروع کړو. Apple. زه هره کلمه تاسو ته درې ځله تکراروم. تاسو ما ته غوږ شئ او په خپلو کتابچو کې په سم شکل ولیکئ. Apple. Apple. Word 2. Book. 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 Word number 3. Cat. 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 Word number 4. Dog. 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 Word number 5 is fish. Fish.
fish. Word number 5 is goat. 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 Word number 6 is hen. 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 And after hen, word number 8 is iron. 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 Word number 8 is jug. 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 Word number 10 is kite. 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 Word number 11 is lamp. 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 Word number 12 is map. 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 Word number 13 is net. 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 Word number 14 is orange. 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 Word number 16 is pen. 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 Word 16 is queen. 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 And word 18, queen is 17, and after queen we have radio. 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 Did you write, Amulika? Okay, let's go ahead. Sun. 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 Right? After this we have table. 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 After table, umbrella. 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 After umbrella, van. 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 Wall. 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 X-ray. 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 Okay guys, this was exercise 1 spelling and page 7 unit 1 assessment. Let's go ahead. The second exercise is writing test. Writing test. لیکل. هوست راځي په دوهم د اول سپرکی اسسمنت یا ارزیابي کې دوهمه برخه څه شي دی؟ لیکل دی. writing دی. write the number. اوس شمیر یا عدد ولیکئ په خپلو کتابچو کې له 1 څخه تر 12 پورې. موږ له 1 څخه تر 6 پورې ویلی وو، تاسې له 1 څخه تر 12 پورې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. Look at the pictures. لاندې تصویرونو ته یا لاندې انځورونو ته وګورئ and write their names او د دوی نومونه ولیکئ and your notebooks په خپلو کتابچو کې. What is the first picture? لومړی تصویر څه شی دی؟ What's the next? Third, fourth, fifth, seventh. You have 12 pictures. دلته مونږه 12 انځورونه لرو. تاسې به هر انځور ته ګورئ او د هغه انځور نوم په خپلو کتابچو کې لیکئ. زه تاسې ته اول انځور وایم. The first picture is Jack. لومړی تصویر جگ دی. How do we write Jack? J-U-G. Jack. J-U-G. Jug.
What is the next? له دې نه وروسته څه دی؟ Third, fourth, fifth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th and 12th. له دوهم نه تر دولسم پورې ستاسې دنده ده. هر تصویر ته وګورئ، هر انځور ته وګورئ او د هر انځور لپاره سمه کلمه وکاروئ. What do we have after this? له دې نه وروسته څه لرو؟ Write the alphabets. وایي ولیکئ الفبا A to Z له A څخه تر Z پورې. In your notebooks په خپلو کتابچو کې. In capital form په غټ شکل نه وړوکی. غټ توري غټ الفبا له یو څخه له A څخه تر Z پورې ولیکئ او په همدې ډول غټ واړه توري د انګلیسي د الفبا واړه انګلیسي الفبا توري هم په کتابچو کې ولیکئ خو په سمال فارم کې په وړوکي شکل کې نه په غټ دواړه هم غټ هم واړه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. This was our today's lesson. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسې د نن ورځې درس تاسو ته ګټور تمام شوي. ګرانو زده کوونکو لکه څرنګه چې ما تاسو ته وویل چې په دغه یونټ کې یعنې موږ څه شي زده کړل، تاسې باید په د ټولو باندې پریکټس او تمرین وکړئ. یوه ژبه تمرین ته ضرورت لري. څومره چې تاسې تمرین کوئ هماغومره به تاسې یوه ژبه ډېر زر زده کړئ او سپیلنګ باید زده کړئ. لکه څنګه چې په دې یونټ کې موږ زیاتره په سپیلنګ باندې خبرې وکړې. د لغاتونو لیکل، د شمېر د اعدادو لیکل. موږ په دغه یونټ کې اعداد وویل، د اعدادو لیکل مو ویل، نوي لغاتونه new words vocabulary نوي لغاتونه معرفي کړه، نوي لغاتونو په اړه مو خبرې وکړې له تصاویرو د انځورونو سره د هغو لیکل. دا ټول اړین درسونه و چې موږ په دغه څپرکي کې وویل. ګرانو زده کوونکو تاسې ټول زه په لوی رب باندې سپارم او انشاءالله راتلونکی درس کې به موږ نوی څپرکی نوی یونټ پیل کړو. تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای پامان.